بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلی یم. ناظرین، عوامي مسایل پروګرام کې زه راغلی یم. پېښور کې چمکني 3 یو وی سي ده. د دې چې کوم مسایل دي، د دې چې کوم محرومیانې دي، د هغې په بابت سره نن زما د دې پروګرام میلمه یو ډېر دروند نوم دی، ډېر خوږ نوم دی او د دې خپل علاقې دپاره د دې ډېرې زیاتې هلې ځلې دي. زه همیشه په خپل پروګرامونو کې دا خبره کومه چې موږ یو وی سي ته لاړ شو، هلته کارونه ډېر شوي وي، نو زړه م خوشحاله شي او داسې ښکاري لکه زموږ په حلقه کې کار شوی دی. نن زه بیا داسې یو علاقه کې موجود یم. کې پي کې کې ټولو کې پي کې کې موږ پروګرامونه کوو، خو زه نن په چمکني 3 کې پروګرام کولو باندې ډېر زیات خوشحاله یم او د خوشحالۍ وجه به تاسو ته محسوس شي چې وجه څه ده. راځئ چې د دې دروند میلمه تعارف تاسو سره وکړم. ملک شهرباز خان صاحب پی ټي آی سره د دې تعلق دی، د دې علاقې چیرمین دی. ملاقات ورسره وکړو، مکمل د دې مسایل باره کې هم تپوس وکړو او د هغې د اچیومنټ باره کې هم تپوس وکړو، سیاسي بیک ګراؤنډ هم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. نصر جمال بھائی خیر دی؟ الله کرم دی. رواني شکر الحمدلله. شهباز خان صاحب لږ غونډې خپل سیاسي بیک ګراؤنډ چې دی هغه لږ زموږ د ناظرینو ته بیان کوي. ډیره مهرباني نصر جمال بھائی چې تاسو موږ له وخت راوکړو، دلته راغئ، ډیره مننه. جی سیاست کې خو الحمدلله موږ ډیر زاړه یو، ځکه چې زموږ مشران زما غورنیک ملک اشم خان، بیا هغې نه پس زما دادا ابو ملک فقیر حسین خان، د تیمور جګړه انکلو جی افتخار احمد خان جګړه، هغې سره په مسلم لیگ کې هغه ټایم سایکل نشانو د هغې. جی بالکل. نو هغه ټایم نه ورسره موږ بیا په پیپل کې وو، هغې په پیپل کې هم ورسره وو. بیا زما نانا ابو دی جی د مور والد صاحب مې دی حاجي عبدالمنان خان، جی بالکل. نو هغه هم په پیپل کې وو. خو بیا راځي پارټۍ کې هر رنګ اختلاف اپ اینډ ډاون پکې راځي، نو د هغې د وجې بیا زما حاجي عبدالمنان چې زما کوم نیکه دی جي نانا ابو، هغوی بیا نیشنل پارټۍ ته راغل. نو هغوی چې تر څو پورې ژوندي وو بیا هغوی په نیشنل پارټۍ کې وو. خو چې هغوی وفات شول جي، نو هغې نه پس بیا زما ماما صدر سعید خان جی جی هغه ټایم کې موږ هم په نیشنل کې وو. خو بیا نیشنل پارټۍ کې څه اختلافات راغل، نو ماما مې بیا جی یو آی ته راغو، جی یو آی کې بیا مونږه بیا جی ایسا کې زما یو تره دی چې د هغې نامه پکې واندله منو ناجیزه به وي جي، پی ټي آی ډسټرکټ پېښور رهنما دی حاجي ملک شهاب خان. او جی نو لکه بیا هغوی په جی یو آی کې هغوی مو بیا جی یو آی کې لکه ومم، خو لکه کار زمونږ د کلي څه چې مونږ غوښتل نه کېدل. لکه حکومت هم راغو مونږ وکتو، خو لکه زمونږ کلي ته څه داسې اچیومنټ میلاو نه شو چې لکه مونږ ویلی وي چې مونږ د پارټۍ خدمت کړی وی. نو ای سره جي بیا داسې طریقو شوه چې د ان ایچ آر یو مشهور الیکشن و، ارباب امیر صاحب سره مونږ شمولیت کړی په پی ټي آی کې د ملک شهاب خان په قیادت کې. او جی نو هغې نه پس بس بیا پی ټي آی سره زموږ سفر جاري دی جي تر اوسه پورې الحمدلله جاري دی. امید دار دی چې انشاءالله فی الحال هم پی ټي آی کې یو بل خو هم څه اراده نشته. صحیح دی جی. چیرمین تاسو مو انشاءالله منتخب شئ، دې ته هم څنګه خیال راغو؟ جی بس الیکشن خو زمونږ داسې څه اراده نه وه د الیکشن، خو بیا زمونږ حالات داسې پارټي کې جوړ شول چې بس بیا لازمي زما تره دی ملک شهاب خان او ماما مې سر سعید خان دی وی چې لکه خامخا بس اوس دومره منډه تړم کې او جذبه هم درکې شته، خدمت هم کې، نو الیکشن ولې نه کې؟ بس چې بیا ښه په جار د خپل کلي خدمت کې، نو بس ځکه د الیکشن مې وګینې څه ضرورت مې ورته نه و جي. او ډېر ښکلې مینډیټ تاسو ماشاءالله. بس الحمدلله جي زمونږ د علاقې دا څومره عوام چې دي، که زنانه دي، که هغه مردانه دي، که هغه مشران دي، ما سره خو جي الفاظ نشته چې زه په د هغې شکریا ادا کړم چې ما ته دا دومره عزت راکړو. لکه نن چې زه دلته ناست یم یا تاسو ما راغلي، خدا د هغې په سر باندې چې دا هغې ما سره مرسته نه وې کړې، ما سره منډه نه وې والې، لکه د خپلو بچو په رنګ ما سره منډه والې ده. او دا جي دا سیاست خو بس معمولي شی دی، دا به زه نن یم سبا به نه یم، دا ده به ما سره وي یا به نه. خو الحمدلله پښتون خو یم، نو دا کوم احسان چې د دی دی او دا کومه منډه چې دی ما ته کړې ده، نو تر مرګه به راته یاد وي انشاءالله جي. صحیح ده جي. ډېره ښایسته خبره ده. عمده جذبه چې ده دکه غیرت زما په خیال ده چې کوم غیرت هغې کړی دا په وجه باندې تاسو دا نو بس الحمدلله جي موږ به هم مایوسه کوو نه. صحیح ده انشاءالله. ډېره ښکلې خبره ده. ملک شهباز خان صاحب دا راته ووایي چې د ستاسو د وي سي د مسایلو باره کې خبره کوو.
کارونه خو تاسو ډیر شوي دي جی جی ډیر تاسو کړي دي الحمدلله. تاسو تر ماشاءالله ډیر ښکلي کارونه کړي دي الحمدلله. خو په ترتیب سره که خبره کوو د روډ سټرکچر باره کې فرشبندي او روډونه جی الحمدلله د فرشبندي خو دا یو طریقه کار و چې زمونږ مشران منسټر سید اشتیاق ورمړ، بیا زمونږ منسټر صاحب تیمور سلیم جګړه او زمونږ ایم این اے ارباب امیر ایوب خان. الحمدلله زما تر ملک شهاب خان رضی الله پاک ډیر ومنوزن ورکی د هغې په وساطت سره زمونږ د کلي ته وسیع فنډ راغلی دی د پی ټی آی په دې ګورنمنټ کې او ډیر غټ غټ کارونه شوي دي جی. لکه زمونږ د انیر غاړه ورته وایي جي محله حاجي آباد جی بالکل جی تاسو اوس لاړ شئ وګورئ دلته څوک تللی نه شول، حقیقت دی دلته 8-10 کوڅې دي، یو د مین پل دی هغه جوړ و، بیا ورسره د نیر غاړې وي. الحمدلله دا د ملک شهاب خان په وساطت سره دا کارونه شوي دي جی. بیا زمونږ دلته یو محله ده محله کوواټیان نمبر 2 بالکل د هغې جی روډ ډېر زیات خراب و، نو الحمدلله هغه روډ هم شوی دی. داسې په رحیم آباد محله رحیم آباد کې یو کوڅه هم کړې ده، داسې د محله رحیم آباد سره انقلاب روډ ورته وایي جی، هلته هم 4-5 کوڅې کړي دي. محله کاده خیلو کې هم کړي دي جی، محله یاسین خیلو کې هم کړي دي. الحمدلله جی فرشبندیان هم ډېرې کړي ماشاءالله الحمدلله. ډېره ښکلې خبره ده، ډېره ښایسته خبره ده. زه خوشحاله شو چې یاره کله دا ډیولپمنټ کارونه چې دی دغسې پی در پی رواني. د الحمدلله بجلۍ په بابت سره لږ راته ووایئ چې لوډ شیډینګ څومره کېږي جی. تاسو په دغه لوډ شیډینګ خو داسې وه چې زمونږ په کلي کې لوډ شیډینګ ډېر زیات و. ښه لکه زمونږ د کلي یو فیډر و نو ټریپینګ به ډېر زیات و، ٹھیک دویم فیډر نو. نو تاسو به وایئ چې لکه د ملک شهاب خان نامه پکې هر وخت مخکې کېږي، نو جي داسې نه کېږي، نو لکه ایفرټس داسې دي چې د هغوی نامه پکې نه نو هغه شی پوره کېږي نه. زه یو ځل بیا د ملک شهاب خان ډېر مشکور یم چې د خپلو منسټرانو د وساطت سره هغوی زمونږ د کلي دپاره دویم فیډر وکړو، ماشاءالله نیو فیډر وشو، ای سره سره 32 ټرانسفارمر ورسره انسټال شوي. نو زمونږ د ټریپینګ یو ډېره غټه مسله وه جي. الحمدلله هغه هم کمه شوه او ای سره سره زمونږ بجلي هم ډېره بهتر شوه. په 4 نه 5 غنټو پورې زمونږ لوډ شیډینګ راغو جي، د 10 نه 12 غنټو والا لوډ شیډینګ. زبردست 2 غنټې به جي بجلي وه، غنټه به نه وه. حالانکې که د سوکنو نه مونږ لږ بهر وګورو جی جی نو د هغې هم دقسې لکه 10-12 بس الحمدلله جي زمونږ خو دې سره بجلي ډېره ټیک شوه جي الحمدلله. ټرانسفارمر وغیره خراب شي نو او بس دا خو داسې طریقه کار جي چې دا اوس اینه مخکې زما تره ملک شهاب خان جي د خپل ذاتي یو 2-3 ټرانسفارمر یې اخیستي دي، اوس زمونږ د پارټۍ مشران هم مولا مدد مونږ سره کوي. مونږ لکه چې یو محله کې ټرانسفارمر خراب شي نو مونږ ټرانسفارمر راکوي. زبردست خبره. او خو چې هغه ټرانسفارمر کله اوسوي جي د هغې چې په ریپیرینګ کومه خرچه راځي نو زما تره دی جي ملک شهاب یا هغوی کوي یا زه کوم جي یا زما ماما دی جي صدر سعید خان یا هغه کوي جي. زبردست. او چې کوم مثال اوسوځي نو موږ داسې نه کوو. مقصد دا دی چې یاره زه به دا یو خبره وکړم چې یاره که داسې خبره شي نو دا فیملي به زه دا ووایم، دا خاندان دا خلک چې دی بېنوا نه پرېږدي، که ماما دی که تره دی که پخپله دی خو دوی ورسره ودرېږي په څه نه څه شکل کې ورسره ودرېږي. ښایسته خبره ده جي، ډېره غټه خبره ده. د ګیس په بابت سره لوډ شیډینګ څومره کېږي؟ ګیس خو داسې خبره ده جي چې وفاق سره دی، فی الحال خو نه زموږ په وفاق کې حکومت دی او د صوبې حکومت هم تاسو ته پته ده چې خان صاحب هغه کو ختم کو. نو الحمدلله چې کله زموږ په وفاق کې حکومت و نو زما تره ملک شهاب خان په وساطت سره جي موږ په خپل کلي کې 12.5 کیلومتر ګیس خور کړی دی ماشاءالله. او جي نو ای سره لکه اوس هم ضرورت شته دی جي، دا نه چې زموږ ټول کارونه هم ختم کړل نه جي، نه شته، اوس هم ضرورت شته، خو بس چې زموږ وسو هغه مطابق کړی دی. او جي خو که حکومت دوباره راغو او دا لږ غونټې څه ساه واخیستله نو کېدای شي چې امید برابر دی انشاءالله چې دا نور لږ ډېر څه مسایل هم پاتې دا به ختموي. ډېره ښکلې خبره ده. د تعلیم په بابت سره راته ووایئ چې جی تعلیم خو الحمدلله لکه تعلیم خو یو داسې شی دی چې بنیاد دی د انسان. جی بالکل. نو دلته زمونږ یو یاکنه محله بازار ګړي ورته وایي، هلته مونږ یو پرایمري سکول کړی د جینکو باره کې، نو هغه هم شته الحمدلله. او یو زمونږ دلته هایر سیکنډري سکول جي، های سکول به ورته وي، نو هغه ډېر خسته حال و جي، ډېر زیات خسته حال و. د ډېر حکومتونه پې تېر شوي دي خو چا ورته نظر نه دی کړی. نو زما تره جي ملک شهاب خان د تیمور سلیم جګړه په سپیشل فنډ کې جي هغه کړی دی، په 14.5 کروڑ روپۍ باندې هغه بلډینګ جوړ دی جي. او چې نن تاسو هغه بلډینګ وکتو نو تاسو به چې حقیقت کې چې بلډینګ جوړ دی
صحیح نو الحمدلله جی 4.5 کروڑ روپے باندې زموږ هایر سیکنډري سکول جوړ دی داري نو بس ماشاءالله جی ماشاءالله دا شکر دی راتلونکي جی. نسل لپاره به دا یو بالکل جی. تحفه ده یو بالکل قسم ده. بالکل بالکل د صحت په باب سره راته وایي چې یاره ډسپنسري بي ایچ یو صحت خو جی زموږ په کلی کې بي ایچ یو وا زموږ حاجی دریا خان مبادره ده جی نو دلته وا ښه. الحمدلله دام جی د تیمور سلیم جګړه په وساتت سره او د ملک شهاب خان په منډه تړلو سره نن جی زه ډیر فخر سره دا خبره کوم چې هلته الحمدلله کټګوري ډي هسپتال روان دی ماشاءالله جی نو لکه جی LRS سره 7-8 کیلومترو کې کټګوري ډي هسپتال دا زموږ د کلي د پاره جی یو ډیر د اعزاز خبره ده اساس خبره ده. ډیره غټه خبره ده جی ډېر غریبان هم داسې وي ملک شهرباز خان صاحب چې هغې وس نه لري او دا د څوکانو چې کوم غریبه طبقه ده د هغې دپاره دا یو تحفه ده. ناصر جمال بھائی بالکل ستاسو خبره په ګل بدله ده لکه ما خو تاسو ته ویلي چې دا کټګوري ډي هسپتال لکه چې د چا وس به کېږي د چا به نه کېږي بالکل څوک به غریب وي څوک به ښار ته تللی شي افورډ کولی به شي نه به شي لکه بالکل شل خبرې دي که نه نو الحمدلله جی بس دا زمونږ دا ترې ملک شهاب خان او دا ماما مې صدر سعید خان بس الله دې دې ډېر عمر او ژوند ورکړي جی آمین جی لکه ډېر غټ غټ کارونه تاسو درو واړو له ژوند درکړي. مهرباني. زه همیشه دا یو خبره کوم ناظرین چې چیرمین کله ټیټ وي نو هغه به د علاقې چې دی نو دا کار به په چا باندې وکړي او که چیرمین ویده وي او هغه په کومه کې پروت وي سوال نه پیدا کېږي چې دا علاقې ترقیاتي کارونه وشي. بعض اوقات لکه فنډز وي MNA خپل کس وي ټیک دی جی خو هغه چیرمین چونکې په کومه کې پروت وي نو د هغې د وجې نه هغه کار د عوامي د خلکو د عوامو او د خلکو هغه مسایل چې کوم دي هغه نه حل کېږي. بهرحال دا خوش نصیبي ده د چمکني 3 چې یاره دقسې مشران یې ماشاءالله ایکټیو هم دي او هغې سره نظر هم ساتي په مسایلو باندې. سرکاري وړو باره کې لږ راته ووایئ. سر کله نه چې په دې ناصر جمال بھائی په سرکاري وړو باندې لکه دا بحران چې کله نه د وړو راغلی دی جی بالکل نو الحمدلله زمونږ د منسټرانو صاحبانو او زمونږ د ریتره ملک شهاب خان په وساتت سره زمونږ کلي ته مونږ 30-40 ټرکونه هم راوستي دي ماشاءالله تقسیم کړي هم دي ماشاءالله. هغې نه پس چې کله دا ټرکونو سیستم ختم شو نو اوس الحمدلله موږ خپل کلي کې 3-4 کوټې هم کړي دي خپل کلیوالو لپاره په مکسو محلو کې جي چې هغې ته دا وړه ښه طریقې سره احسن طریقې سره ملاویږي. زبردست ډېره ښکلې خبره ده. د نکاسۍ باره کې لږ راته ووایئ شهرباز خان صاحب. جی د نکاسۍ خو به ډېر زه تاسو ته نه وایم خو دومره به زه تاسو ته وایم چې زموږ یو محله ده دلته په محله کوټیان نمبر 2 باندې مشهوره ده د هغې د نکاسۍ ډېره غټه ایشو وه جي ډېرې غټې اوبه به د هغې په محله کې ولاړې وې ډېر حالات خراب وو هر حکومت پې تېر شوی دی خو چا ورته کتلي نه دي. الحمدلله نن د ملک شهاب خان په وساتت سره او د ارباب امیر ایوب خان په فنډ کې زموږ MNA دی جی اوس سابقه MNA زموږ ارباب امیر ایوب خان په 4.5 کروڑ روپۍ باندې یو وسیع پایپ لاین موږ اچولی دی او دا جي موږ اوس زندۍ ته لړه کړو نو الحمدلله چې تاسو اوس هغه وګورئ که نه نو بالکل هلته زره سره اوبه هم نه ودرېږي. موږ شهرباز خان صاحب قدرتي طور سره هغې هغه وزټ وکړلو نو د هغې فایده دا د ناظرین که تاسو هغې دغه ته وګورئ چې د راتلونکي ټایم کې انشاءالله دا چې څومره دا کم ځینه تېر شوي دی دا د هغې دپاره هم کافي دی او بهترین طریقې سره جوړ دی دا د هغې دپاره به مفید دی چې کوم په دغه سره چې څومره آبادیانې به راځي هغې دپاره هم دا کافي دی. د صفو اوبو باره کې لږ راته ووایئ چې یاره ټیوبویل وغیره دلته جي زموږ یو بازار ګړۍ محله ده جي غټه محله ده دلته هم زما تره ملک شهاب خان او صدر سعید خان یو بند ټیوبویل و هغه شروع کړی دی پیپونه میپونه اچولي دي الحمدلله روان دی جي. ټیک جي ښکلې خبره ده. صفۍ په باره کې لږ راته ووایئ چې زه یو خبره نیمه د صفایي کې بله مې اډ کومه یو په د انقلاب روډ باندې یو بله کارنامه هم جي زموږ د ملک شهاب خان کړې ده نادر حافظ جي ښه جي زبردست نادر حافظ زموږ په چمکنو کې موجود دی زموږ د غریبو عوامو دپاره زموږ د خویندو میندو دپاره دا جي هغه کارونه دي چې دا د یو عام ورکر کار نه دی جي نه جي دا د MPA لیول زما تره جي یو عام ورکر په حیثیت سره دا دومره غټ غټ کارونه څوکنو له کړي دي. بل جي زموږ کلی تحصیل چمکني بالکل زموږ کلی تحصیل دی 46 ویلیج کونسل ځان سره جي دا لیکي چې تحصیل چمکني او ضلع پېښور صحیح دی. نو هغې سره موږ WSSP یو 20 نه 25 ملګرو یو ګروپ دی زموږ په کلي کې مختص کړی دی جي ملک شهاب خان زموږ د منسټرانو په وساتت سره نو الحمدلله ډېر احسن طریقې سره WSSP عمله زموږ په کلي کې لګیا دی او کار کوي.
زبردست ډیره ښکلې خبره ده. اخري سوال ملک شیرواز خان صاحب، حکومت تاسو د پی ټی آی ګوري په روان الیکشن کې سم خیال دی وګټي؟ الحمدلله ناصر جمال بھائی ډېر ښه سوال هم وکړو. لکه ما ته خو د عمران خان نه بغیر بل آپشن نه ښکاري. ځکه نه ښکاري جي چې لکه تاسو وګورئ کنه جي پرونی واقع تاسو وګورئ. بالکل دا پرون څه په پولیسلاین کې دا څنګه واقع شوې ده. بالکل تر اوسه پورې زمون ځوانان پکې شهیدان شوي دي. لکه هر زور چې پښتون لري، بالکل هر زور پښتون لري. لکه دا اوس زمون وزیر اعظم صاحب راغو الته خبره وشوه دا په پولیسلاین کې څنګه وشوه چې زمون پولیسلاین محفوظ نه دی، زمون به کوم ځای محفوظ وي. بالکل او ان شاء الله زه دا خلکو ته ریکوست کوم د خپل لخنه چې موږ سره بل آپشن نشته د عمران خان نه بغیر. صحیح دی. که موږ بل خوازو کنه چې بالکل هیڅ آپشن موږ سره نشته. او دا غي تجربه وشول او تجربه او بس هم دا یو سره رځي زموږ په ملک کې نن سبا عمران خان. ٹھیک بس ډیره مننه تاسو ملک شیرباز خان صاحب چې تاسو زموږ پروګرام عوامي مسایل ته ورکړو. ډیره مهرباني سره جمال بھائی الله مې یو تاسو تاسو د ټي وي تاسو د وخت چې دلته راغی موږ لم ټایم راکو موږ سره وخت تیر کو هر کله راشي جی ډیره مننه. ډیره مننه. ناظرین دا زموږ ګران قدر ملما د پروګرام ملک شیرباز خان صاحب تاسو یقین وکړئ زه ډیر زیات ایکسایټمنټ محسوسوم په هغه ځکه چې کوم ځکه د عوامو ته ریلیف ملو شوی وي، کوم ځکه ما ته دا محسوسیږي زه ملکان ته لاړ شم، زه سوات ته، زه ملګره تاسو دا پروګرامونه ګورئ تنګي او دا ټول علاقو ته موږ چې لاړ شو، موږ چې کوم ځکه دغه وګورو داسې محسوسیږي لکه زما خپل محله کې کار شوي یا زما په خپل وی سي کې کار شوی وي او دا ټول بوج په ما او دغه دومره خوشحالي موږ ته محسوسیږي. د دې چمکنیتري زه به دا وایم دا خوش نصیبي ده چې داسې سرپرستانو شفقت لاس پې دی چې دومره ښکلي کارونه یې ولکړي دي. الله رب العزت وکړي چې ټول پاکستان کې سپیشلی زموږ د کې پی کې 70 سال ډېر محرومیان چې دی هغه تیری او دغه محرومیانو نه پس دې ته ریلیف ډېر زیات ضرورت دی. اجازت غواړو. ډېره مننه. السلام علیکم.